سلام، وخت مو بخیر. په معرفتي نوښت کې د جان بودریار یا د فرانسې د یو بل ځانګړي ټولنپوه چې د خپلو کتابونو او افکارو په واسطه پېژندل شوی دی په اوسني بحث کې خدمت کې یو. زموږ د نن ورځې بحث د جان بودریار یو کتاب او د ده د تیوریو او فکرونو د مجموعې یو لوری او تجربه ده. د ده مفکوره معمولا په څو کتابونو کې روښانه شوې ده. یوه برخه یې همدا د مصرفي ټولنې کتاب عنوان دی. په دې کې د ده د افکارو ښودنه ده د مصرفي ټولنې په تصویر کولو سره یا پېژندلو سره. د کتاب عنوان مصرفي ټولنه. ښه، په اوسني بحث کې موږ له پیله د جان بودریار پېژندنه لرو، د هغې وروسته د ده نقدونه او فکري بهیر، تر هغې وروسته بیا مصرفي ټولنه د ده د کتاب اصلي بحث او د مصرف نظریه، آخر کې ځان پردیتوب یا له خپل ځانه بېګانګي چې د کتاب نتیجه هم ده، او بیا پایله او نقدونه او بحثونه. ښه، د معرفي برخه ده. جان بودریار په 1929 کال کې پیدا شوی او په 2000 کې وفات شوی یا مړ شوی. وفات کلمه نه پوهېږم دوی لپاره صدق کوي که نه، دا مې اجتماعي فرهنګي تحلیل دی. دی ټولنپوهنه فلسفه کې مشهور دی او ځینې نور مهارتونه یې هم درلودل. عکاس هم و، منتقد هم و، او یو ځانګړی د مقالو لیکوال دی چې د خپلو خبرو په وړاندې کولو، عنوانونو وړاندې کولو او د موضوعاتو په تحلیل سره به یې جنجالونه منځته راوړل په ټولنه کې، او جنجال برانګیزه فیلسوف هم دی په همدې معنا. د ده یوه ډېره جالبه لیکنه ده د تروریزم روح. هغه د سپتمبر د 11 چې اتفاقا تېره اونۍ ورسره نږدې ورځې وې او موږ غوښتل چې په هماغه اونۍ په هماغه مناسبتونو کې هم دا بحث وړاندې کړو. دا به لږ ډېر معناداره شي. موږ به هماغه حس ولرو چې د نړۍ هغه جګې ماڼۍ غورځېږي، د هغې په هکله باندې نړیوال غبرګون څه دی، او په دې لړ کې زموږ د ټولنپوه او زموږ د بحث د تیوریسن خبرې څه دي. جان بودریار په هغې هکله باندې خپلې خبرې لري، خپلې نیوکې لري، په امریکا باندې نیوکې لري، تروریزم په هکله باندې خبرې او نقدونه لري. دی پوسټ موډرنیست دی او د همدغې حوزې ټولنپوه دی، او مفاهیم چې دی په باندې ډېر مشهور شوی دی د ستر واقعیت یا هایپر ریالیټي په عنوان یو مفهوم دی. دې ته ورته ځینې نور مفاهیم هم لري چې د هغو مفاهیمو په وړاندې کولو سره مشهور شوی دی. هایپر ریالیټي یا ستر واقعیت چې زموږ د اوسني بحث په مقدماتو کې هم راځي، لږې توضیح کوو چې څه ته ویل کېږي، څه ته وایي دی، د ده مقصد ترې څه دی. د جان بودریار د مشهورولو لپاره د کافي زحمتونو مجموعه وه. ده چې په شدید واقعیت، ما داسې وژباړه، شدید واقعیت، په دې ژباړه کې ډېر راغلی دي، ستر واقعیت، حاد واقعیت، لومړنی واقعیت، بنسټیز واقعیت، دا ټول معنا شوي دي ورته. اما کیدای شي ډېره ښه معنا یې شدید واقعیت وي، شدت سره یو واقعیت ښکارېدنه او پېژندل کېدل. نور دای کتابونه دي. مصرفي ټولنه، امریکا، اغوا یو کتاب دی، اغوا، چې انسانان د 21مې پېړۍ انسانان یا پوسټ موډرن انسانان اغوا شوي دي، د خپل واقعي حالت وتلي دي. همداسې د اشیا و نظم، دا ډېر ښکلی عنوان دی، یو کتاب دی د اشیا و نظم، د بودریار د کتابونو د اثارو نه دي. د توهم پای همداسې ځینې نور کتابونه چې لري. یو په دې کې زموږ د نن ورځې ځانګړی شوی کتاب دی او زموږ د نن ورځې بحث دی چې د همغه کتاب نه راپورته کېږي، مصرفي ټولنه. ښه، بودریار داسې یو مزل کړی دی. دی د مارکس نه متاثر دی، مارکسیستي افکارو نه متاثر دی. همغه افکار چې ټولنې په دوو برخو ویشي، په ټولنه کې د ټولنیز بې عدالتۍ فریاد راپورته کوي، او یو اکثریت په دې تورنوي چې دا له ځانه پردي دي، چې کارګران دي هغه کار کوي او د خپل د کار د ګټې او محصول
په رابطه کې دوی د خپل ځانه پردي دي. ځان پردیتوب چې د کارل مارکس یوه اصطلاح وه، فکر کوم تر هغې مخکې هم کارول شوې وه. دی په مارکس باندې په یو وخت کې چې فکر کوم د 20مې پېړۍ 9مه لسیزه وه، په مارکس باندې د نیوکو لسیزه هم بلل ده. ډېرو متفکرانو غوښتل چې د مارکس د مفکورې نه ووځي. تاسو پوهېږئ د مارکس افکار دومره پراخ او جدي هم دي له ځینو اړخونو چې ترې وتل بعضې وخت ممکن کېږي نه د هغه کسانو لپاره چې فکر کوي، او ډېره سخته کېږي چې تاسو واقعیتونو سره فکر وکړئ، واقعیتونو پورې فکر وکړئ، بیا سیاسي ټولنیز فکر وکړئ، بیا د انسان د سرنوشت په رابطه فکر وکړئ، او بیا د مارکس د افکارو نه وتلی اوسئ. دا اسانه نه ده ممکنه، لږ تر لږه د دغه پیړۍ انسانانو ته نه ده ممکنه دومره په اسانه. بیا چې د هغه کسانو نه دی مارکس د هغه په رابطه تر ټولو ډېرې زیاتې نیوکې، لیکنې، توضیحات، تفسیرونه، تیوریګانې او حتی څو مرحله ییز نیو مارکسیزم هم لرو چې په نوې بڼه په نوې زمانه کې بیا اپډیټ شوی شکل دی. هغه لسیزې یا هغه کلونه د مارکس د نیوکو کلونه وو چې ډېري متفکران په فرانسه کې او په اروپا کې په مارکس باندې نیوکې کوي او د دغه نیوکو له لارې خپل ځان ته نوی هویت پیدا کوي او خپل فکر غواړي وړاندې کړي. ژان بودریان هم د همدوی یو کس دی، دی په مارکس باندې نیوکې لري او جالبې نیوکې لري. لومړی نیوکه دا ده چې مارکس راغلی دی په تولید باندې تمرکز کړی دی، حال دا چې اصل کې باید په مصرف باندې تمرکز وشي. د ده تمرکز پر مصرف باندې نه په تولید. که ستاسو پام وي مارکسیستي بحثونه مو لوستي وي، د مارکس ډېر تمرکز پر تولید دی، څنګه تولید بڼه اخلي، هماسې د انسان هویت بڼه اخلي، هماسې د ټولنې سرنوشت بڼه اخلي، هماسې طبقات منځته راغلي دي. تولید. اما دی وایي چې نه، اصل کې د تولید نه دی، اصل کې مصرف دی. د نن ورځې انسانان راغلي دي د مصرف له لارې ځان تعریفوي چې څوک دي. د مصرف له لارې ځان ته ټولنیز تشخص پیدا کوي، شخصیت پیدا کوي ځان ته. دا یې بحث چې ادامه ورکوو. دا یو. دویم دا دی چې انتقاد لري په دې چې څنګه منځنۍ طبقه یا روشنفکره طبقه یا د مارکس د افکارو په منځ کې هغه کسان چې د خلکو مشري کوي او خلک را بیداروي، څنګه په خلکو کې نفوذ کولی شي. دی وایي چې په خلکو کې روشنفکران او پوهان نفوذ نشي کولی. عام خلق یا هغه اصطلاح چې خلق چې د کمونیزم د حوزې سره برابرېږي، دا اصطلاح خلکو کې روشنفکران او د دغه قضیې پوهان نفوذ نشي کولی. دا بل انتقاد دی چې تاسو مثلا مارکس داسې ګڼلی دی چې دا روشنفکران یا یو تعداد کسان چې منځني کسان دي، دوی راځي مرسته کوي چې عام خلک وپوهېږي، خداګاهۍ ته ورسېږي او بیا انقلاب وکړي. دی وایي اول په دوی کې نفوذ کول یا د دوی راویښول ممکن نه دي. عام خلق ځان ته خپل خاصیتونه لري او یا په همدغه خاصیتونو سره تعریفېږي. دوی په همدې بڼه عام خلک دي چې نه رابېدارېږي، نه بدلېږي د نورو سره. دا یو. دویم نقد. او درېیمه دا ده چې په خلقو باندې یعنې په عامو خلقو باندې تاسو انقلاب نشئ کولی. انقلاب په خلکو نه کېږي، عام خلکو په واسطه انقلاب نه کېږي. دا د نیوکې دي چې بعضې نیوکې هم نه بولي، فقط د بحث د تفاوت لپاره ځینې زمینې بولي. اما په هر حال ستر واقعیت د اصطلاحاتو نه دی او د رمزونو سلطه ډېر مهمو ترکیبونو او اصطلاحاتو نه ده. د نن ورځې انسان د اشیاو او د اشیاو ترمنځ هغه مرموزه رابطه چې ده د دغې رابطې د قدرت او د تسلط تر تاثیر لاندې دي. او موږ د واقعیت په نشتون کې ژوند کوو په یو معنا. د مشهوره مقاله او بیا کتاب او مرکه یې هم ده چې راټوله شوې ده چې د خلیج جګړه نه ده واقع شوې. یوه ستره واقعي پیښه دی وایي چې نه ده واقع شوې. اصلا هلته خپل بحث لري چې بیا به راتلونکي په خپل ځای کې توضیح کوو. ښه، شدید واقعیت څه دی یا همغه هایپر ریالټي. شدید واقعیت د دغه واقعیتونو چې موږ تاسې پېژنو د دو ځایناستی دی. موږ چې په ټولنه کې یوه پدیده یو عینیت تشخیصوو او پېژنو یې او وایو چې دا یو واقعیت دی. نن هایپر ریالټي یا شدید واقعیت یا ځانګړی واقعیت د همغه واقعیت په ځای باندې ناست دی چې یو وخت پېژندل کېده، خو د هغه واقعیت سره دغه شدید واقعیت هیڅ اړیکه هم نه لري. مونږ نن واقعیت په مستقیمه بڼه نشو پېژندلی، بلکې د واقعیت ځایناستی پېژنو. د واقعیت په ځای کې یو بل ځای ناست دی چې هغه
ټول واقعیت را پوښلی دی. هغه بحث چې موږ تاسو یو وخت د واقعیت د پیژندنې لپاره درلود چې واقعیت څه شی دی، هلته ادعا دا وه چې واقعیت د پیژندلو وړ څیز دی، واقعیت شته دی د باندې. هم دا ځان سره پوښلی دی، همدغه ادعا ځان سره پوښلې ده د هایپر ریالټي، هم دا بحث ځان سره پوښلی دی چې واقعیت نشته دی. د هغو کسانو چې ذهنوال وو هغوی ویل چې واقعیتونه د باندې نشته دي، فقط ځینې پوهېدنې دي چې موږ د واقعیتونو نه لرو. دا خبره هم د ستر واقعیت ځان سره پوښلې ده. دی وایي موږ د ستر اصطلاح ښه نه راځي، ولې که څه هم ژباړل شوې ده داسې، موږ د شدیدو واقعیتونو تر تاثیر لاندې یا شدیدو واقعیتونو سره په اړیکه کې یاستو. شدید واقعیتونه له موږ نه اصلي واقعیتونه پوښوي، شته که نشته دا دواړه موږ نه پوښوي، او یو بل چې په ځای ناست دی موږ د هغې سره معادله او معامله لرو، موږ ترې متاثر وو. دا شدید واقعیت دی. شدید واقعیت د ټکنالوژۍ په واسطه باندې ډیر برجسته شوی دی. موږ واقعیتونه په عادي ډول سره یو وخت پیژندل، طبیعي اړیکه مو ورسره وه. یو وخت بل تصنعي یا صنعتي اړیکه شوه چې په ادامه کې د ټکنالوژیکي اړیکه ده د واقعیت سره. ټکنالوژیکي اړیکه په دې معنا ده چې واقعیت د خپل اصلي تصویر او شکل نه راویستلی دی، بدل کړی دی په هایپر ریالټي یا په ځانګړي واقعیت بدل کړی دی، په شدید واقعیت بدل کړی دی. بنا موږ د اصلي واقعیت سره رابطه نه لرو، موږ د ټکنالوژۍ په واسطه باندې راپورته شوي واقعیت سره چې کیدلی شي یو کاذب او غلطه پیژندنه ده، کاذب شناخت دی، د دې سره موږ اخته یو او مخ یو. دا که د ژان بودریار نظریې په څو برخو، 4 برخو ویشو یا 4 پایې ورته ورکو، یوه پایه اساسا همدغه بحث دی، همدغه د هایپر ریالټي یا ځانګړي یا شدید واقعیت مفهوم چې پراخ هم دی. موږ په یو بل بحث کې دا ډېر واضح کولی شو. ښه، څنګه یو واقعیت چې موږ یو وخت پیژنده بدل شو په خپل ځای ناستي باندې، څنګه بدل شو په دغه تصویر چې موږ ترې نن لرو. یو وخت دی وایي چې یو وخت مثلا د رنسانس په دوره کې او تر هغې مخکې د جهل له لارې دا واقعیت بدل شو. یو وخت جهل د واقعیت تر څنګ موجود و او په تاریخ کې موجود شو، خو هغه وخت دا ممکن و چې موږ جهل له واقعیته وپېژنو. یو جوړ شوی شی تر دې چې په خپله اصیل وي، د دې ترمنځ تفکیک موږ وشو کولی. هغې مرحله کې دې مرحله کې ممکن و چې موږ د واقعیت او غیر واقعیت تفکیک وکړو. دا یوه مرحله وه. 3 مرحلې تېرې کړي دي. دویمه مرحله داسې شوه چې د اصلي واقعیت او د جوړ شوي تصویر چې د هغې نه جوړ شوی دی مرزونه نور له منځه لاړل. بیا په هغه صورت کې هم واقعیت موجود و، خو د غیر واقعیت سره مرزونه نور له منځه تللي وو. هغه شفاف او روښانه مرزونه چې د واقعیت او غیر واقعیت وو هغه نور نه بیلېدل، په هغه واضح ډول سره نه بیلېدل. په 3مه مرحله کې موږ نور د واقعیت سره رابطه نشته ده. په 3مه مرحله کې یو بل څیز د واقعیت په ځای باندې ناست ده، موږ د هغه سره اړیکه نیولې ده، د واقعیت په صفت هغه پیژنو. دا 3مه مرحله ده. یوه د جعل ده، یوه د تولید مرحله ده، یوه د بلښودنې مرحله ده. نن واقعیت بل ډول ښودل کېږي، ښکاره کېږي، او موږ د همدغې ښکارېدنې سره مخ یو چې واقعیت څنګه ښکاره شوی دی. همدې لپاره وایي چې د خلیج جګړه نه ده واقع شوې. څنګه چې دا واقعیت و دا جهل شوه، بیا تولید شوه د رسنیو په واسطه، او په 3مه مرحله کې موږ د یو هایپر ریالټي سره مخ یو، د خلیج د جګړې په اړوند موږ د یو داسې واقعیت سره مخ یو چې هغه اصل کې هسې نه و. په 3 مرحلو کې کاملا د خپل اصلي صورت بدل کړ، بل څیز شو. دا د مرحلې د یو واقعیت د پیژندنې. شدید واقعیت په دغو 3 مرحلو کې ممکن شوی دی. د واقعیت او بدل واقعیت بیلاوی اول دوره کې ممکن و، په 2مه دوره کې مرزونه بیل شول، په 3مه دوره کې اوس نه ممکن دی. د نن ورځې انسانان ستونزه دا ده چې د واقعیت په پیژندنه کې تر غیر واقعیت دوی ستونزه لري، نشي بیلولی. نن د اشیاو سلطه ده. په واقعیتونو کې ورکړل شوي کوډونه او رمزونه خبرې کوي، او انسان مجبور کړی دی چې انسان ترې متاثر وي، انسان دغه اشیا په نظر کې ونیسي. د نن ورځې انسانان د واقعیت نه په واټن کې ژوند کوي. د نن ورځې انسانان په دې خوشحاله شوي دي چې آرامي ورته، آرامش او خاموشي او سکوت ورته، یا هغه د څو شیبو لپاره سکون ورته
له واقعي نړۍ نه په تېښته کې ممکن شوی تضمین شوی دی له واقعي نړۍ نه په تېښته کې هر څومره چې د واقعي نړۍ نه واټن ډېر شوی دی انسانانو احساس کړی دی چې آرام شوي دي حال دا چې دا زموږ لپاره د پوهېدنې د مجرا د پوهېدنې په مجرا کې ډېره بده ستونزه او پېښه ده موږ د واقعیت له دریم تصویر سره چې هغه د واقعیت په ځای ناست دی مخ شوي یو او دا ستونزه راپېښولی شي ښه تاسو د یو تصویر ګورئ اما تصویر په دې نړۍ کې څه کړي دي موږ ته د عکاس هم دی که نه یو دوه تصویر چې دلته خپله راځي په وروسته کې هغه د خپله عکاسي ده دی وایي تصویر څه کړي دي موږ ته تصویر یو وخت واقعیت خود یوه مرحله کې تصویرونه واقعیتونه ښکاره کوي فقط واقعیتونه ښکاره کوي دا یوه مرحله ده چې دا د واقعیتونو ابتدایي ښودنه ده اما په دومره مرحله کې تصویر کولی شي هم یې وښیي هم یې بدل کړي تصویر واقعیت بدلوي او ښیي په درېیمه مرحله کې کیدلی شي واقعیت هیڅ موجود نه وي تصویر یو واقعیت وښیي فقط تصویر موجود وي واقعیت هیڅ موجود نه وي په څلورم مرحله کې تفکیک د دې چې دلته واقعیت موجود وو که نه وو یا واقعیت شته دی د واقعیت سره تصویر هیڅ اړیکه نشته په وروستۍ مرحله کې د واقعیت او د تصویر ترمنځ هیڅ اړیکه نشته په دې توګه موږ له نړۍ نه دغسې بېګانه کېږو مرحله به مرحله د ټکنالوژیکي فعالیت د وجې انسان د واقعیت نه فاصله اخلي یو وخت د تصویر او د واقعیت ترمنځ فاصله هم دومره وه که نه تاسو به تصویر کوت یا ځینې تصویرونه اوس هم شته ځینې تصویرونه داسې دي چې مستقیم واقعیت ښکاروي اما ځینې تصویرونه دي یو قسمت د واقعیت ښکاروي یو قسمت جوړ شوي ورو ورو دا مرحله تاسو وړاندې ویسئ بالاخره تصویر واقعیت نه ښوي تصویر له واقعیت سره کاملا پرېکون کړی دی او بیل شی دی تصویر بیل شی ښکاروي واقعیت بیل شی دی همدې لپاره په یو مقاله کې لیکي یو ځای کې چې ټلویزیون د اوسنۍ نړۍ آفت دی خو ډېر زښت دلچسپه آفت د ټولو لپاره ډېر خوښیږي د مینې او د منلو وړ آفت ډېره جالبه ده په منطق کې وروسته کې راځي وایي چې د تلویزیوني تبلیغاتو کمال په دې کې نه ده چې هغه څوک چې د تبلیغات جوړوي موږ کولی شي وغولوي موږ غافل کړي بلکې زموږ خوښېږي چې موږ وغولېږو زموږ خوښېږي چې موږ غافل شو زموږ خوښېږي چې موږ تیر ووځو زموږ خوښېږي موږ واقعیت نه دومره واټن اخیستی دی دا ده هغه اخلاقي ستونزه نه لري هغه څوک چې د تبلیغات جوړوي اخلاقي ملاحظه په هغې باندې تاسو نه لرئ په دا معنا بلکې دغه ځای کې په دغه بڼه موجود دی چې هغه کسان چې کتونکي دي دوی اغوا شوي دي دوی تلویزیون ته تسلیم شوي دي که نه دا خو د دوی په اختیار کې دی دا تصویر ومني که ونه مني دلته پرېږدي که پرې نه ږدي نن چې تاسو ګورئ دا واقعیت نه دی دا د واقعیت په ځای باندې یو بل کاذب واقعیت دی همدومره خبره ده زه فکر کوم کافي واضح ده مونږ چې نن کوم شی ګورو مستقیم دا واقعیت نه دی دا برسخته شوی دی جوړ شوی دی رسنیو جوړ کړی دی ټکنالوژي جوړ کړی دی اذهانو جوړ کړی دی اشیاو جوړ کړی دی د انسان تسلیمۍ او بېخودۍ جوړ کړی دی اصل واقعیت هم دا نه دی چې ورسره مخ ځینې تصویرونه دي چې مستقیم واقعیت ښکاروي ځینې تصویرونه دي یوه برخه د واقعیت ښکاروي بدلوي ځینې تصویرونه دي چې د واقعیت پرېکون منځ راوړي بل شی ښکاروي واقعیت سره فرق کوي بالاخره آخري تصویر آخري مرحله یا یو ډول تصویرونه شته چې واقعیت سره هېڅ اړیکه نه لري هېڅ اړیکه نه لري نو دا خو ډېره واضح ده که نه تاسو خپل عکسونه اخلئ په یو چمن کې شاته بکګراونډ ته جوړوئ دا واقعیت سره څه اړیکه لري هېڅ اړیکه نه لري تاسو هلته نه وایي بیخي کاملا ایفل برج سره هم عکس اخیستی دی تاسو نه وایي هلته که نه واقعیت خو دا ده که نه همداسې ده که نه یعنې دا ډېر واضح ده ډېره زیاته څرګنده ده په تصویرونو کې تاسو په تلویزیون کې ښودل کېږي چې تاسو دغه بوټونه واخلئ دغه لباس واخلئ دغه طلا واخلئ مثلا دا څیزونه واخلئ دومره ظریف ښودل کېږي چې تر واقعیته ډېر ښایسته دي تاسو تصویر انتخابوئ که خپله واقعیت شی انتخابوئ موږ اغوا کېږو تصویر انتخابوو موږ تصویر ته ګورو دا ډېر ښکلی ښکاري د هوټلونو اعلان مو په یاد دی د هوټلونو اعلان مو په یاد دی چې څو کاله مخکې کېدو مقصد څه شی و د تاجرانو څه شی غوښتل د هوټل والاو غوښتل یې چې خلک راشي دا زمونږ بې ذایقې ډوډۍ ورته ډېره خوندوره ښکاره شي دا زمونږ بدرنګه سیستم او نظام ورته ډېر ښایسته ښکاره شي دا کمال معمولا په دې کمره باندې او په دې ټکنالوژۍ باندې اچوو همداسې و که نه اوس هم دا کار کوو اوس هم الکترونیکي فیشن باندې خو باور لري که نه تاسو عکس اخلئ فوټوشاپ ته اچوئ یعنې اصلي واقعیت تاسو بدلوئ په بل څه باندې تصویر د اصلي واقعیت خبرې نه کوي تصویر د ځای ناستې واقعیت خبرې کوي دا یوازې دغه مثالونه دي چې څرګند دي موږ ته ولې دا په لویه معنا هم واقعیت لري د بوډریار په وینا په لویه معنا واقعیت لري
دی حتی ادعا لري چې مثلا ډېرې لویې پېښې په نړۍ کې نه دي واقع شوي، رسنۍ یې لویې کړي دي. ډېرې پېښې په نړۍ کې دغه ډول چې وایي نه دي شوي، لیکوالانو داسې کړي دي، څېړونکو داسې کړي دي، د خلکو خبرو داسې کړي دي، او واقعیتونه یې داسې نه دي. ما دلته لږ حاشیې توضیح ورکړې دې په خاطر چې سره پوه شو. عنوان د نن بحث دی، د کتاب عنوان دی مصرفي ټولنه. دا کتاب تقریبا 4-5 ځله په شرقي ټولنه کې په دري ژبه باندې په ایران کې چاپ شوی دی، ژباړل شوی دی. موږ یې پښتو ژباړه متاسفانه نه لرو. انګلیسي ژبې ته هم ژباړل شوی دی. 40 کاله د نن نه وړاندې شاوخوا لیکل شوی دی. اسطورې او جوړښتونه. دا کتاب 3 فصله لري. یوه نتیجه ګیري. اول فصل دی د اشیاو په ستاینه کې. عنوان یې هم دا دی. دلته ټوله خبره دا ده د ژان بودریار چې ادامه کې وایم چې مونږ له اشیاو سره یو ځانګړې رابطه کې یاستو چې مخکې نه وو. اشیا په ناخودآګاه ډول له مونږه خپلې ستاینې اخلي. مونږ د اشیاو په لیدو، په اړیکو نیولو او په پاچاهۍ کې حیرت وهلي وو، حیران شوي وو. د اشیاو سلطه ده، د څیزونو حکومت دی، د څیزونو حکومت دی. دا د اول فصل بحث دی. دوم فصل د مصرف نظریه. کوښښ کوي په دې کې زموږ د ورځنی ژوند، زموږ چلند او زموږ ټولنیز سبک د ژوند کولو دا توضیح کړي چې د دې او د مصرف څه رابطه ده سره. دا آیا مصرف دی که نه دی؟ د مصرف شتون په دغه جریان کې څنګه توضیح کیږي او تبیین کیږي؟ دا دوم. او دریم د فراغت، د تفریح او د لذت، د جنسي فعالیتونو د دې ټولو مجموعه او د رسنیو اړیکه د مصرف لپاره. دا څنګه د مصرف لپاره لامل ګرځي د مونږ، او دا څنګه ټول مصرفیږي؟ نن فرهنګ د دې لپاره منځته نه راځي چې وپایي، د دې لپاره منځته راځي چې مصرف سي. فرهنګ په دې خاطر منځته راځي چې مصرف سي. مونږ نن ښکلی څیز په دې خاطر نه پېژنو چې ویې ساتو، خوند پرې واخلو، انساني یې کړو، بلکې نن ښکلی څیز داسې یو څیز دی چې مونږ د خپل انساني وضعیت راوباسي، شی رانه جوړوي. مونږ هم مصرفوي، خپل هم مصرفېږي. سبا ته بیا ښکلی نه دی، سبا ته مطلوب او ښه نه دی. دا دی آخر کې نتیجه ګیري ده. دا یو تعبیر دی. زما برداشت د اول فصل نه دا دی، د اشیاو زمانه. د اشیاو زمانه. د نن ورځې انسانان د اشیاو په زمانه کې ژوند کوي. اشیا سلطه لري. زموږ اړیکې د اشیاو سره بل ډول شوي دي. اشیا مونږ ته د خپل د سترګو د کونجونو نه ګوري. اشیا مونږ ته دنده راکوي چې ما واخله، ما وغواړه. اشیا یو بل سره څیزونه دي، یو بل سره زنجیري پیوند لري. د یو په انتخاب سره تاسو مجبور یې 10 واخلئ. اشیا د ویترینونو شاته درېږي، ټول د سترګک وایي، ټول د خپل څېرې ښکاروي چې راشئ. د مارکس یوه ډېره مشهوره جمله ده، ډېره زیاته جالبه ده، ډېر سړي ته ټکان ورکولی شي. که زه مکمل هغه کلمات زما حافظې ته راشي، هغه وایي چې د لندن په ویترینونو کې دا د شیشو شاته ښایسته طلایي جوړ شوي توکي، شیشهیي جوړ شوي توکي، دا یو ډول د انسانانو حیات دی، ژوند دی ټول دلته مجسم شوی دی، د انسانانو د بېخوده کولو لپاره یا د انسانانو د لوړولو لپاره چې په نورو باندې لوړ شي، یا ما د طبقاتي معنا د تفاوت د ایجاد لپاره دا اشیا دلته حضور لري، دلته شته دي. تر څو هغه کسان چې نه لري د باندې نه وګوري له منځه لاړ شي، او هغه کسان چې لري د باندې نه ځان سره واخلي تر څو خپل ځان په باندې باقي کړي، لوړې کړي او د لوړې طبقې لپاره خپل ځان دفاع وکړي. دی هم د همدغې قطعې په تفسیر کې د اول فصل ټول لیکي. د اشیاو بتوارګي ده، د اشیاو پرستش دی. د اشیاو په شتون کې او په ډیروالي کې د نن ورځې انسانانو خپل منځي اړیکې کمې کړي دي. نن اشیا دي زموږ د انسانانو د اړیکو ترمنځ، زموږ ترمنځ نن موبایلونه دي، زموږ اړیکې دوی جوړوي، اشیا زموږ اړیکې جوړوي. مخکې به کېدلی شي زموږ اړیکې مخامخ وي. د انسانانو اړیکې کمې شوي دي له هغه وخته چې د اشیاو اړیکې ډېرې شوي دي. مونږ کولی شي یو ډول دا ادعا ولرو چې د اشیاو ټولنپېژندنه مطرح کېدلی شي. اشیاو سره انسانان اخته دي، اصلا ټولنه کې وګړي یو بل سره اخته نه دي، اشیاو سره اخته دي، څیزونو سره یې سروکار دی. قضاوتونه یې د څیزونو نه راپورته کېږي، ژبه او کوډونه یې معنا په څیزونو کې دي، اشیاو کې کوډونه کېښودل شوي دي. خپل شخصیت په اشیاو کې لټوي، په څیزونو کې. خپله بقا په څیزونو کې لټوي، اشیاو کې. ځینې څیزونه شته دي چې دوی که واخلي ځان سره فکر کوي چې د دوی درلودل زموږ لپاره ډېر معناداره دي.
دا که موږ ولرو له ځانه سره شخصیت حسابېږو، دا که موږ ولرو باقي پاتې کېږو، دا که موږ ولرو لذت اخیستلی شو، دا که موږ ولرو هستي پیدا کولی شو، دا که موږ ولرو خپل ځان نه پېژندنه او شناخت پیدا کولی شو. ډېرې زیاتې نورې ګټې هم ورسره. د نن ورځې انسان د تمدن احساس د اشیاو په منځ کې غرقېدو کې کوي. کله چې د ډېرو څیزونو منځ کې غرق شي بیا د تمدن احساس کوي، بیا فکر کوي چې دا تمدن دی. همدا د نن ورځې لاسته راوړنه ده د انسان. بوډیار خپل صریح جملو کې ډېر جالبه ده، وایي چې اشیاو د ګیاهانو منځ کې فرق دی، واقعا فرق دی. هغه طبیعت راپورته کوي، د طبیعت نه راپورته کېږي، زمونږ په اختیار ډېر نه دي. اما اشیا په خپل انسانانو جوړوي، همدغه چې موږ جوړ کړي، موږ جوړ کړي دي، د انسانانو جوړ کړي دي دا اشیا. دا داسې کېږي لکه تاسو چې ځنګله کې یاستئ، د اشیاو زیاتوالی او حضور داسې حکومت در باندې کوي لکه تاسو ځنګله کې یاستئ. اشیا درته وایي دې خوا لاړ شه، دې خوا لاړ شه، اجازه نه لري دې خوا ته راشئ. اشیا یې درته وایي. اوس هغه وحشت طبیعت په خپل سری کې و په یوه معنا په اشیاو کې دی. موږ د اشیاو سره ځان عیاروو، هغه اشیا چې موږ خپله جوړ کړي دي، د دې په ځای چې موږ سره ځان عیار کړی وای. دا مثلونه تاسو هر یو خپل ژوند کې کولی شئ. فردي معنا باندې مو وګورئ، په ټولنیز لحاظ هم کتلی شئ، په ټولنیز لحاظ. څیزونه لارښوونلارې وي خپله. تاسو یو چیز سره ارتباط نیسئ په یوه مغازه کې، د بل لارښوونه درته کوي، خپله درته مسیر جوړېږي چې لاره درکړي بل ته. تاسو د یو چیز د ضرورت له مخې چې تاسو دغه چیز ته ضرورت لرئ، د هغه د ضرورت په تفکیک او پېژندنه کې چې تاسو ترلاسه کوئ، عین وخت کې درته 10 نور څیزونه معرفي کوي. هماغه شی اشیا داسې یو بل سره رابطه لري، داسې جوړ شوي دي. مګر نه داسې موږ تاسې لویو کمپنیو ټاپې پې باندې ګورو، او دا هم دې کمپنۍ تولید کړی، بلې دا کمپنۍ بت ده، دا کمپنۍ د خدای په ځای ناسته ده. موږ ته ټولې خبرې چې دا وکړي دا صحیح خبرې کوي. د دې کمپنۍ هر څه موږ ته ضرورت دي. همداسې کېږي که نه، یو وخت کې همداسې یو برداشت منځته راځي. د اشیاو ترمنځ داسې یو رابطه ده او یو بل ته لارښوونه کوي. کتونکي ته خپل لارښوونه کوي او یو بل سره زنجیري پیوند معرفي کوي خپل څه. زما د نور شیانو سره څنګه رابطه ده؟ اشیا په خپله دا کار کوي. نو دا خو معلومه ده چې اشیا خبرې هم کوي نن. دا خو ډېر څرګنده ده تر دې خبرو. صحیح ده؟ بلې؟ زه فکر کوم چغې م ویلی سي. زما باور ده چغې م ویلی سي، ځکه موږ د ډېر لرې ځایونو ځان ته راکاږي. مګر تاسو پام نه دی کړی کوم وخت مغازو ته ورځو چې ګورو، د مغازه کې به لږ وګرځو، د فروشګاه کې به لږ وګرځو، څنګه راکش شوي یې دې خوا، څه شي راکش کړي یې، دا فریاد که نه یې د لرې ځایونو څنګه سړی راکاږي. زما یو دوست د خوست نه راغلی و، هغه ویل چې زه حتما ما ګلبار سنټر ته اوس حتما، زه نه پوهېږم ګلبار سنټر ته د څه شی ښکارېده. ما د باندې نه وښودم دا ګلبار سنټر دی که نه، همدا دی وایي، همدا دی وایي. ګورئ چې بتوارګي په ذهن کې څه شی جوړېږي. واقعیتونه خپل هغسې دي، هغسې نه ښکاري، بلکې جوړېږي بل ډول معرفي کېږي. بلې ډېر کسانو ته اوس چې منځ ته یې ورځي خو غټ معرفي دی، چې ورځې هم تاسو منځ ته چې ورځئ دهلیزونو کې چې ورکېږئ فکر کوئ دا څومره عظیم دی، څومره جالبه دی، همداسې احساس کوي سړی که نه. مصرفي ذهنیت د نن ورځې د پېژندنې، د انسانانو د پېژندنې یو خاصیت دا دی چې د نن ورځې انسانان نیکمرغي په مصرف کې لټوي. فکر کوي چې موږ هر کله باید دا تلوسه ولرو چې دا شی نه وي دا ځان سره ولرو، هغه ځان سره ولرو، هغه ځان سره ولرو، د ټولو لپاره لګښت پرېږدو، تر څو نه چې داسې بې برخې او بې بدمرغه پاتې شو. داسې نیکمرغي لټول د اشیاو په ارتباطاتو کې، په شتون کې او په حضور کې، د ډېرو شیانو په درلودلو کې. دا څومره غریزه ده. ما د کتاب غریزه همداسې تجربه کړې ده، همدغسې د اشیاو په رابطه وایي. کتاب د شی په صفت، د یو څیز په توګه، همدغه ډول چې دی وایي، ما همداسې تجربه کړې ده. ما یو وخت فکر کوم چې د ډېرو کتابونو درلودل سړي سره مرسته کوي، د ډېرو کتابونو درلودل سړي سره مرسته نه کوي. د لږو کتابونو ولې د لوستلو وړ، د پوهېدلو وړ، د لارښوونې وړ او د هضم وړ کتابونه ستاسو پوښتنې ځواب کړي، تاسو ته نوې پوښتنې ایجاد کړي، تاسو ته لوری درکړي. دا مهم دي. ما کېدلی شو د دې په ځای چې 2000 کتابه ولرم، 100 کتابه ولرم، ډېر ښه کتابونه. اما د دې اشیاو کثرت او زیاتوالی زما لپاره زښت معنا درلود، زښت زیات معنا مې درلود. په دې مې داسې خبرې کړي دي، په همدې هکله مې خپل بحثونو کې دا ځای وړاندیز کړی چې ډېر کتابونه که ولرئ خامخا ستاسو شخصیت ښه تعریفېږي. دا جمله ډېره مشهوره ده
او دا مې څو ځله نقل کړی دی دلته پیوند لري دې بحث پورې. یو لیکوال لیکلي وو، اروپایي یو پوه لیکلي وو چې څو کتابه لرئ راته ووایي زه ستاسو شخصیت تعریف کوم چې څوک یې. عین قضیه د بوډریار په اخر کې وایي، عین قضیه همدغه جمله وایي. څومره لګښت کوي راته ووایي چې زه تعریف کوم څوک یې، څومره مصرف کوئ چې زه مو وپېژنم چې څوک یې، زه تاسو معرفي کوم چې تاسو څوک یې. تاسو د مصرف په اندازه باندې انسانان یئ، د مصرف په اندازه باندې خپل یو څوک یئ په ټولنه کې. دا مصرفي ذهنیت دی او مصرفي ټولنې هم دا مصرفي ذهنیت لري. د لګښت اتلولي، رقابت او سیالي په دې باندې چې په لګښت کې یو بل نه لوړ شي، بیلګه وګرځي، موډل وګرځي د بل لپاره د تقلید. دا د لګښت اتلولي ده. په کراتو دا مثالونه زموږ په ژوند کې تیر شوي دي، تکرار شوي دي. بعضې کسان په دې خاطر په لوړ موقف کې ناست دي چې لګښت کوي، ولو که ځینې اړخونه تاسو نه ښکته دي. هغه اجتماعي منزلت چې دوی لري په دې خاطر یې لري چې لګښت کوي، مصرف کوي. ډېری کسان په همدې ټولنه کې یو بل په دې خاطر پېژني چې مصرفونو سره ارتباط لري. مصرفونو سره ارتباط لري. زموږ د مشرانو یو خاصیت باید دا وي، موږ داسې منلی دی چې دی باید ختم ولري، خیرات ولري، مصرف ولري، میمانخانه ولري، تګ راتګ ممکن وي، ورسره سخي وي، بخښنې ولري، پیسې ورکړي، څه داسې. یعنې د لګښت له لارې نه تاسو هغه تعریفوئ چې څوک دی. اجتماعي منزلت هم ورته ورکړی دی د لګښت له لارې نه. دا د لګښت او د مصرف قهرماني ده. بعضې کسان په خرابات باندې مشهور دي، دا د لګښت قهرماني ده. ښه، اوس پوښتنه دا ده چې د اشیاو په زمانه کې ژوند څرنګه دی. په دې کتاب کې ټول همدا توضیح کېږي چې د اشیاو په زمانه کې څنګه، څومره او کوم ډول ژوند ممکن دی. یو پوښتنه د همدې پوښتنې په امتداد، زه ګومان کوم بوډریار دې پوښتنې سره مشکل لري او د دې پوښتنې له ځواب سره ډېر مشکل لري. آیا انسان په طبیعي ډول د نیکمرغۍ پلوی دی یا تمایل لري چې نیکمرغه واوسي؟ فکر نه کوئ دا جوړ شوي څیزونه دي د انسان په رابطه. څو شېبې که سړی مکس وکړي او فکر ورته وکړي، کیدای سي دا شک انسان ته پیدا سي چې تر اوسه پورې موږ ویلي دي، موږ داسې ذهن مو لوری اخیستی دی چې انسان پیژنو د داسې یو موجود په توګه چې هغه د خوشبختۍ او نیکمرغۍ په لوري تمایل لري. کیدای شي داسې نه وي، اما د همدې تعریف نه دی وایي دا قصه پیل شوې ده. کله چې انسان داسې تاسو معرفي کوئ، هغه کسان چې کپیټالیزم کې ورته ناست د دې لپاره دي چې دا تعریف سي چې موږ خپله برنامه جوړه کړو ورته، هغه کسان چې هلته تیار ناست دي د بوډریار د تفسیر کوو، زما برداشت دا دی. دی وایي چې همدغه چې موږ انسان داسې تعریف کړو چې دی تمایل لري چې نیکمرغه واوسي، لاس په کار شوي دي، مهرباني کړې ده، لاس په کار شوي دي د انسان لپاره نیکمرغي تعریف کړې چې دغه ته نیکمرغي وایي. اوس ته مهرباني وکړه واخله. نیکمرغي څه شی ده؟ په هر زمانه کې فرق کړی دی چې نیکمرغي څه شی ده. په اوسنۍ زمانه کې مصرف د نیکمرغۍ تجلی ده، زمینه او دالې دی. څومره تاسو مصرف کولی شئ د نیکمرغۍ احساس کېدلی شي درته پیدا شي، یا تمه او هیله د دې ولرئ چې نیکمرغي درته راورسېږي، د برخې پاتې نه شئ. زه فکر کوم ښارونه چې جوړ شوي دي هم د بوډریار د مفکورې په رڼا کې بازار، معمولا بازار واقعا لکه څنګه چې دی هغسې موږ نه دی لیدلی. بازار ښودل شوی دی، همیشه ښودل شوی دی. هیڅ کله بازار هغسې چې و هغسې نه دی لیدلی. موږ بازار د ګډوډۍ او بېنظمۍ او مرداریو ځای دی، اما موږ ته شفاف ښکاره شوی دی، صاف ښکاره شوی دی، اشیاو د مجموعې د خدمتونو ځای ښکاره شوی دی. همدغه همغه ځایونه دی چې موږ دلته کولی شو د انسانانو هجوم وګورو او مخکې ورته زمینې تعریف کړو چې تاسو دغه خواته روان یې، راځئ. همدغه د انسانانو هجوم چې دلته دی، همدې نه په استفادې سره دا تعریفونه ممکن کېږي. ښه تاسو خوشبختي غواړئ، ښه بالاخره دغه شیانو کې خوشبختي ده که نه، واخلئ. دا همدغه معاملاتو مراوداتو له لارې نه د اوسني انسان غریزه د خپل ځان په رابطه، د پېژندنې په رابطه او نړۍ سره د ارتباط له لارې ډېره جالبه مسله. د دې تعریف، د دې پوښتنې په ځواب کې د انسان تعریف او پېژندنه چې انسان لګښتیز موجود دی، ځکه پرته له دې خپل خوشبختي د دغه تعریف سره نږدې نه ده پیدا کړی او نه شي پیدا کولی. یا لږ تر لږه کاپیټالیستي کوښښونو په ټولنه کې ورته مجال داسې جوړ کړی دی چې
دی په مصرف کې خپله خوشبختي وګوري، مصرف وکړي بیا منتظر پاتې شي خوشبختۍ ته. پرته له زحمته وایي راحت نشته دی. تاسو نشئ کولی پرته له دې چې مصرف وکړئ خوشبخته واوسئ. دا هماغه منطق دی چې عام کړی دی دلته. بناً څوک چې لګښت کوي هغه به په تمه وي چې خوشبخته کېږي، هغه څوک چې لګښت نه کوي هغه به په تمه نه اوسي د خوشبختۍ لپاره. اما ډېر جالبه ده د کثافاتو تمدن. د کثافاتو تمدن معنا یعنې چې تاسو هغه څه چې تاسو مصرف کړي دي د مصرف په نتیجه کې د مصرف په جریان کې هغه څه چې تاسو نه اضافه شوي دي نړۍ ته باید وغورځېږي، نړۍ ته باید د باندې وغورځېږي. موږ دې ته ډېر خوشحاله یو. موږ انسانان راشي چې د کوڅې مخکې هغه څه چې غورځولي دي هغه نه وپېژنو څه شی یې غورځولي دي، څومره څیزونه غورځوي د باندې. د دغه خدمتونه چې نن وړاندې کېږي د بوډریار نظر پکې زه فکر کوم یو ډول سره شته، او د ده که نظر پکې نه وي یو ډول برداشت د ده د تیورۍ د همدې څیزونو نه شوی دی. موږ چې دا واړه واړه څیزونه هم د خپل د کور کورنیو د بچیانو لپاره اخلو دا پوښونه لري، دې سره نور شیان ضمیمه دي، یو څیز نه دی دا. تاسو باید حتما اسراف وکړئ، حتما یې لرې وغورځوئ. همدغه د رذالت تمدن دی، همدغه د کثافاتو تمدن دی، د غورځونې تمدن دی چې خپل اضافي څیزونه ډېر ترلاسه کوي چې اضافي شو غورځوئ، ډېر ترلاسه کوئ واخلئ مصرف پرې وکړئ چې اضافه کېدل لرې غورځوئ. ټول انسانان د لرې غورځولو له لارې نه اوس تعریفېږي او متمدن دي، په همدې کچه متمدن دي. دا نوې نوې تیوريګانې چې اوس د دې لپاره راوتلي چې دا زبالهدانۍ نه دا مواد راواخلي او تفکیک کې بېرته تر څو انسانانو ته په کار راشي او په درد لګېږي، ولې د پای نه دا کار نه کوي چې په آخر کې کوي؟ د پایله ولې داسې کوشش نه کېږي چې دا څیزونه تولید نه شي اصلا؟ هلته چې دا چرخه بېرته د دوی په ګټه باندې بیا تاویږي د بوډریار د نظریې او د نقد د مخې نه. دا څرخه پرېږدي دوی چې اخر ته ورسېږي بېرته بیا تاو شي د سر نه د دوی په ګټه بېرته تمامه شي. وده موږ دې ته ډېر وخت خوشحاله یو او د خپلې معمولا ټولې ارزونې مو په دې بنا کړي دي، په دې مقدمه مو کړي دي چې نتیجه کې وپوهېږو چې څومره وده مو کړې په شخصي ډول، په ټولنیز ډول او په ټولو نورو برخو کې، اقتصادي وده او سیاسي توسعه او وده او مثلا فرهنګي وده او ټولنیزه وده او دا ټولې. اما دی وایي وده چې دا دوه اړخونه لري، دوه متناقض اړخونه لري. دغه وده چې دی پېژني دوه متناقض اړخونه لري، یو د توکو تولید دی، بل د اړتیاو تولید دی. عین وخت کې دا وده کول یا پیشرفت یا توسعه او پراختیا د په ټوله معنا کې واخلئ، مشخص بیل بیل نه، اقتصادي معنا باندې نه، په ټوله معنا کې. عین وخت کې چې اشیا او توکي تولیدوي، په همدې وخت کې دا اړتیا هم تولیدوي چې دا مصرف شي بیرته. اړتیا تولیدېږي که نه؟ کیسه یې ټول همدلته ده، اړتیا تولیدېږي بلې نه مصرفېږي. بس ټول فکر د مصرف دی، خو ایډیولوژي د مصرف ایډیولوژي ده ټوله. ښه، هم توکي تولیدېږي هم اړتیا تولیدېږي، متناقض کار کوي هغه پراختیا یا توسعه، دوه متناقض کارونه کوي. د دې متناقضو کارونو لپاره باید دوه منطقه ولري، یو منطق باندې د دواړه کار نه کېږي، دوه منطقه ولري. دوه منطقونه یې بیخي واضح دي. د توکو د تولید منطق دا دی چې څومره د صنعت او تخنیک او ماشین امکان لري ډېر تولید کړي ډېر تولید کړه. منطق دا دی د ستا د قابلیت صنعتي قابلیت په اندازه باندې ډېر تولید، دا منطق. څومره چې کولی شي تولید، دا د دې منطق د تولید. اما اخو د دغه لپاره څومره چې کولی شي تفکیک، څومره چې تاسو په وګړو کې تفکیک قایلېږئ، تفکیک جوړوئ، د شخصیتونو تفکیک منځته راوړئ، د هماغو تفکیکونو په اندازه باندې اړتیاوې ایجادولی شئ. د هماغو تفکیکونو په اندازه باندې چې یو بل نه کوئ، صفتونه د خلکو بیلوئ، د هماغو صفتونو برابر او د هماغه په اندازه کولی شئ اړتیاوې تولید کړئ. مثلا وایو چې تاسو کرکټر سره دا ډول لباس ښه نه ښکاري، دغه رنګ لباس تاسو سره ښه نه ښکاري، یا لږ په لږه ستاسو په هغه کې مثلا ستاسو په خانقاه کې دلته باید ای لیکل شوی وای، دلته باید ای لیکل شوی، دلته ولې مثلا سی لیکل شوي دي؟ دا د یو بل چا لپاره دي. موږ د ای نه تر ځایټه پورې کسان لرو، دا تفکیک دی که نه؟ موږ وګړي داسې تفکیک کړي دي یو بل سره، د تفکیک په اندازه مو نیازونه تولید کړي دي، اړتیاوې هم تولید کړي دي. خلک بیا فکر کوي په دې قالبونو کې خپل ځان تعریفوي. هر یو کس فکر کوي چې زه یو شخصیت یم که نه؟ ته نه ګورې زما خانقاه کې ای لیکلي دي، زما مثلا زما لباس سپین دی،
د دې سمبولونو تر شا او د دې کوډونو تر شا بودریار وایي هماغه یوه مفکوره پرته ده، د لګښت ایډیولوژي، د مصرف ایډیولوژي. دلته څومره چې امکان د تولید دی هغه تطبیقیږي. هیڅ کمپنۍ او هیڅ تولید مرکز بس نه وایي او بس په منطق کې نشته. هیڅ تولیدي مرکز بس نه وایي، دا په منطق کې نشته. که بس ویل خپل ځان په مقابل کې درېږي. هغوی باید تر ممکن حده پورې ډېر تولید کړي او متنوع تولید کړي. هر څومره چې کولی شي ډېر تولید کړي. بازار ورته ګوري، همدا یې کار دی. او ښه منطق یې منځته راوړی. زموږ اقتصاد پوهان ورته کار کوي ټول. ښه منطق یې ورته منځته راوړی دی. په مقابل کې دې خواته څومره چې کولی شي اړتیاوې هغه کوي، ایجاد کوي. اړتیاوې ایجادولو تفکیک، شخصیتي تفکیک او ټولنیز توپیر. که ستاسو د تمایز نظریه په یاد وي، د پیر بوردیو تمایز بیلاوی، وګړي د بیلولو له لارې نه یو بل نه ځان بیلوي تر څو ځان ته شخصیت قایل شي، تر څو ځان ته یو څوک ووایي. همدا چې بیلیږي د بیلیدلو لپاره ځینې توکو ته اړتیا لري، هغه توکي د همدې ځای نه اخلي. همغه بیلیدل دي چې هر یو ته شخصیت تعریفوي، هر یو ته امکان تعریفوي. بالاخره د لګښت بازار ورسره ګرم دی، د مصرف بازار ورسره ګرم دی. ښه، دغه موارد هم توضیح کوو. نو زو دلته څلور اصلي کوډونه دي، پراخ او ډېر یو بل سره مرتبط. اول، د نن ورځې انسانان چې کله توکي ترلاسه کوي، دا د انسان د کار محصول په صفت نه ترلاسه کوي. دا داسې ترلاسه کوي، داسې حس سره پیدا کوي لکه غلبه چې پرې باندې کوي، لکه ناممکن شی چې ترلاسه کوي، لکه احسان چې پرې باندې کېږي، لکه جګړه کې چې ترلاسه کړي وي غنیمت. یا تر دې هم که واضح ووایو لکه یو قدرت چې کارولی یې د دې په ترلاسه کولو کې، چې کله یې اخلي د هغې وروسته د آرامش، بریا، د کامیابۍ احساس کوي، ترلاسه مې کړ. حال دا چې دا د انسان د لاس محصول وټولو. هر انسان کولی شي خپل مهارت په کارولو سره ځینې شیان تولید کړي، منځته راوړي، پرته له دې چې د جګړې منطق مطرح وي، د تاوتریخوالي منطق مطرح وي، یا دغه ډول د برداشت او تر اخیستنې منطق مطرح وي. دا اول. دوم، زموږ راتلونکی نسل په دې ایډیولوژي سره، دا د بودریار د 40 کالو مخکې خبره ده، وروستی نسل یو میراث زموږ نه اخلي. هغه میراث د مصرف په جریان باندې ایمان درلودل دي، باور درلودل دي. پرته له مصرفه امکان نه لري چې تاسو یو کاره شئ. دغه منطق دی. پرته له مصرفه امکان نه لري چې تاسو یو څوک شئ. جالبه ده، تاسو به یو وخت د افلاطون خاطراتو نظریې ویلي دي چې هغه ډېر مشهور دي، ځکه داسې وایم. موږ افلاطون پیژنو نسبت نور ته. افلاطون اکاډمیایي چې کله درلوده، هلته بعضې کسان راتلل د زده کړې لپاره. د هغه ټول منطق او هغه منځنی شرط دا و چې څوک چې کوم زده کړې لپاره راځي، هغه مخکني خصوصیتونه او وړتیاوې باید ولري چې افلاطون تشخیصولی ورته، هغه باید ولري. اما نن چې تاسو وغواړئ زده کړه وکړئ، څه باید ولرئ؟ د مصرف امکان. د مصرف امکان باید ولرئ، کریډټ کارت باید ولرئ. که دا لرئ، تاسو کولی شئ زده کړه وکړئ، تاسو کولی شئ سفر وکړئ، تاسو کولی شئ یو څوک شئ. که په طبیعي ډول سره دا د مصرف حلقې نه تاسو ووځئ، هېڅ څوک هم نه کېږئ په راتلونکي کې، هېڅ څوک هم نه کېږئ. دا څوکولي مربوط شوې ده د بودریار د نظریې د مخې لګښت پورې او مصرف پورې. دریم، واقعي نړۍ ورځي تصویرونو ته، د تصویرونو لارې نه بدلیږي او بیا مصرف ته رسیږي. واقعي نړۍ سره زموږ نور رابطه نشته، زموږ تصویرونو سره رابطه ده، برداشتونو سره رابطه ده، زموږ بدله شوو ټکنالوژیکي پدیدو سره رابطه ده. واقعیتونه په تصویرونو کې ښکاري، نور په خپله نه ښکاري. موږ دلته په کور کې یاست، موږ ته امریکا هم ښیي، موږ ته د ډېرو لویو لویو غرونو آتش فشانونه ښیي، موږ ته سپوږمۍ ښیي، موږ ته امازون ځنګلونه ښیي، موږ ته افریقا ښیي، موږ ته د بېلابېل نړۍ خبرونه راوړي کور ته. نړۍ او د نړۍ واقعیتونه موږ د تصویر له لارې نه راځي. موږ قضاوت په تصویر باندې کولی شو. د خلکو خبرې کولی شي قطع کې یو بل سره جوړې کړي، برخلاف دغه څه چې ویلي. دا پکې ډېر ښه ممکن دی. او آرامي او د آرامش تجربه د واقعیتونو نه په لرې کېدو کې ممکن کېږي. هر څومره چې واقعیت نه مو واټن ډېر شوی وي، دا ضمانت شته چې تاسو آرامه یئ. همغه ځان پردیتوب. پوهه تقلیل کېږي، اطلاعات.
کمیږي واړه کیږي. پوهه په کوډونو او نښو بدلیږي او د نښو له لارې نه په څیزونو بدلیږي. مونږ د پوهې سره مستقیمه اړیکه نه لرو. پوهه بدلیږي په څیزونو. مونږ د اشیاو درلودل د پوهې درلودل ګڼو. لکه ما چې د کتابونو مخکې درته مثال وویل، د اشیاو درلودل زمونږ لپاره دلالت په دې کوي چې مونږ پوهه لرو. اشیا نور هم همداسې د بل څیز درلودل هم په شي باندې بدلیږي. یو څیز تاسو لرئ، فکر کوئ چې هغه فریده لرئ له ځانه سره. دا بازار د اشیاو د ښودنې هنر لري. بازار په خپله ښایسته نه دی. اشیا چې پکې قیمتي اشیا نه دي، بلکې خاصیت د بازار دا چې تاسو اشیا کله بازار ته راوړئ بدلیږي. دا شی قیمت پیدا کوي، بڼه پیدا کوي، کیدای شي هویت پیدا کوي او تسلط پیدا کوي. بنابراین بازار اشیاو ته رنګ ورکوي، ښایست ورکوي، قیمت ورکوي، ارزښت ورکوي، هویت ورکوي، لوړوي، اعتلا لوړوي. د اشیاو د لوړوي ځای دی بازار. مصرف مونږ ته یو تجربه راکوي. هغه تجربه دا نه ده چې نړۍ پیژنو په کافي ډول سره یا سم ډول سره، او دا تجربه هم نه ده چې مونږ نړۍ نه پیژنو، بلکې غلط یې پیژنو. مونږ د مصرف په تجربې سره د مصرف په جریان او د مصرف په ایډیولوژۍ کې نړۍ غلطه پیژنو. هستی او انسان غلط پیژنو. مصرف مونږ له اشیاو سره تړي. له اشیاو سره زمونږ تعریف ایجادوي. له اشیاو سره زمونږ وطن راته اندازه کوي، هر لحظه یې برجسته کوي. له اشیاو سره د اشیاو په کثرت کې مونږ محدودوي او مونږ نشو کولای د اشیاو نه فرار وکړو، تېښته وکړو. د اشیاو کثرت او زیاتوالی او د اشیاو ذخیره کول، د څیزونو ذخیره کول د ژوند د چاپیریال په اطراف کې او په محور کې انسان عاجزوي او عاجز کړی دی. د نن ورځې انسان د اشیاو په ارتباط عاجزه دی. تعریف د اشیاو سره په ارتباط کې اخیستی دی خپل. او بیا هغه اشیا او څیزونه چې ټکنالوژي یې څیره ور بدلوي، ټکنالوژي اصلي واقعیت را بدلوي، بل څیز موږ ته ښکاروي، هغه په دې اړیکه کې ډېر زیات تاثیر لري. داسې جوړښتونه منځته راوړي چې انسانانو ته تسلیم سي. انسانان مجبور دي چې د جوړښتونو قوانین ومني، جوړښتونه همغه د اشیاو قوانین کېږي، همغه اړیکې چې اشیا یې خپله یو بل سره لري خپل منځ کې. دا مفاهیم تاسو هر یو ګورئ ډېر د تأمل وړ مفاهیم دي. څیزونه یو بل سره اوبدل شوي دي. د یو څیز انتخاب تاسو بل څیز ته لارښوونه کوي درته. دا هم اړتیا ده. اوس د باندې وتلی او ملګري د کمرو په هکله خبرې کولې. دلته دوی یو متخصص لري دا کاسۍ. جالبه وه، دا قصه بیخي کاملا همدې سره رابطه لري. ویلی چې زما د تخصص له مخې دی وایي چې په 80 کاله 100 کاله وړاندې یوه کامره وه، چا به چې غوښتل عکس واخلي محدود عکسونه یې اخیستل. مثلا 4 عکسه یې اخیستل لومړنیو کمرو، لږ څه پرمختللي وي هماغه وخت. نو بناً دوی زحمت نه کوو چې هر واقعیت عکس کړي، تصویر یې کړي. او دا هم دلته نه و آماده چې د هر یو عکس لپاره دغه 4 عکسه د یو واقعیت سره په ارتباط کې وبایلي، له لاسه یې ورکړي. د دې په خاطر سیستم نن ورځ چې تاسو نن مقایسه کوئ، هغه وخت به یو کمره وه یوازې، ته به منتظر پاسې تر څو لمر راوخیږي رڼا شي، د رڼا په حضور کې به ته تصویر اخلې، تر څو ستا تصویر راشي د هماغه تعریف د مخې چې هغه وخت د تصویر لپاره موجود د عکس لپاره. اما نن څه کړي دي ورسره؟ نن د کمرې سره 100 رقمونه لایټونه جوړ کړي دي. تاسو چې کله کمره اخلئ اړتیا لرئ چې دا واخلئ، بیا درته وایي که د شپې تصویر اخلئ دا لایټ واخلئ. بیا چې تصویر ستاسو خراب شي بیا وایي چې تا خو د ورځې تصویر اخیستی دی، نو د ورځې لپاره دا لایټ دی که نه. د اشیاو الزام ګورئ یو بل سره. اشیا یو بل سره لزوما داسې اړیکه لري چې تاسو نشئ کارولی پرته له د بل څیزه. د اشیاو یا د څیزونو ضرورت د بل سره په ارتباط. د نن ورځې درته هغه برخه چې تاسو د لګښت موانعت کوي هغه یې درته بې نهایته کړې ده. مثلا د تصویرونو مقدار او اندازه. تاسو کولی شئ ډېر زیات عکسونه واخلئ، هیڅ محدودیت نه لري. چپونه خپل ډک کوئ بیا یې خالي کوئ، بیا یې ډک کوئ بیا یې خالي کوئ، هیڅ مثلا نه لري. عکسونه ډېر زیات اخیستلی شئ، شرط یې دا چې تاسو عکسونه واخلئ. ګورئ عکسونه ډېر زیات اخیستلی شئ، هېڅ ممانعت نشته. فقط مهمه دا ده چې تاسو باید علاقه پیدا کړئ، انګېزه ولرئ، دا څیزونه ترلاسه کړئ او عکس واخلئ. لګښت وکړئ، امکان یې درته ډېر زیاته پورې شته. اشیا لکه څنګه چې څیزونه
سیال دي متحرک او روان دي امواج او څپې لري کم زیات کیږي همداسې اړتیاوې زموږ کړي دي دې په ځای چې د اشیا زموږ اړتیاو سره برابر شي زموږ اړتیاوې د اشیاو سره برابرېږي برعکس زموږ په وجود کې تر دې کچې پورې نوتل دي او مداخله یې کړې ده موږ اشیا او څیزونه د هغوی د ذاتي یا د هغه ورکړل شوي ګټې لپاره نه کاروو دقت وکړئ موږ اشیا یا څیزونه د دې لپاره نه اخلو چې دا یوه ګټه لري موږ ته بلکې د نښانو له مخې مصرفېږي کومې نښې چې پکې کېښودل شوي دي ورکې کېښودل کېږي مونږ قانع کوي چې یو ډول نه یو ډول دې ته اړتیا لرم زه یو ډول نه یو ډول دې نښو ته اړتیا لرم چې دا نښې پکې کېښودل شوي دي نو بنا یو څیز تاسو د یوې ګټې لپاره چې وخت انتخابوو هغه نشته ده اوس یو څیز د ډېرو ګټو ادعا لري له ځانه سره یو مجموعه ده دلالت لري اصلا یوازې مونږ ګټې ته نه ګورو دلالت ته یې ګورو چې په څه دلالت کوي دا د ډېرو نورو څیزونو سره په ګډه دلالت کوي دا یو وخت کې رمزونه لري بله رمزونه لري کوډونه لري مرحلې لري کیفیتونه لري او تاثیرات لري بنا تاسو د یو څیز لپاره چې یو وخت یو ګټه درلوده د هغې لپاره نه انتخابوئ سلګونه نور الزامات چې ورسره د هغه لپاره انتخابوئ او د نن ورځې انسان اشیاو سره په دې اړیکه کې نه دی چې یوازې هغه شی ورته یوه ګټه لري بلکې په دې خاطر دی چې دی ملزم هم دی په دې چې دا شی ترلاسه کړي ځکه لسګونه نورې ګټې د دې نه مخکې او د دې نه وروسته ورته لري دی په معرض کې د دې واقع دی چې باید انتخاب کړي وایخلي او ترلاسه کړي او مصرف کړي دا دوم د مود په بهیر کې یاستئ مود تم پام دی دا مود دی مود همیشه په ټولنه کې په فرهنګي لحاظ څرخ وهي جریان لري همیشه اما د نن ورځې اصطلاح کې د بوډریار د مفکورې نه استفاده وکړو وایو چې یو ډول نه یو ډول مود د هغو پدیدو نه شوی ده چې په ټولنه کې په انسانانو ډېر لوړ بریالیتوب لري او برلاسۍ لري انسانان د مود سره څرخي او هر هغه څوک چې د مود له بهیره ځان باسي ټولنه له بهیره ځان باسي چې مود سره نه برابرېږي رسم سره نه برابرېږي عنعنات سره په دې معنی سره نه برابرېږي ټولنه سره نه برابرېږي تاسو نشئ کولی په یوازې ځان باندې د مود له حلقې ووځئ که وځئ بل مود هم جوړ کړئ بل مود انتخابوئ خپله که وځئ معنا دا نه ده چې تاسو د مود مقابل کې درېږئ بل مود تولیدوئ یو ساختر نه وځئ بل ساختر تولیدوئ دا عملا او هم بالقوه هم بالفعل د همدې سیستم په ګټه ده چې تاسو همدغه مود تعقیب کړئ او که بل اشیا و مسیر څیزونه سره ګډ شوي دي یو ځای شوي دي زموږ لپاره د انسانانو لپاره مسیر انتخابوي زموږ لپاره تعریفوي چې دغه لار نه راشئ دغلته راشئ دغسې راشئ په دغو امکاناتو راشئ داسې ترلاسه کوئ داسې وکاروئ داسې له منځه یوسئ موږ د همدې مسیر په جریان کې خپل شخصیت پیدا کوو موږ فکر کوو د اشیاو سره په ارتباط کې موږ یو څوک یو نن کېدلی شي موږ هغه مفکوره چې پخوا مو درلوده چې یو کس پرته له نوي لباس هم هماغه کس دی دا مفکوره نن نشته ده نن د مصرف په ایډیولوژۍ کې یو کس پرته د خپل له نوي لباسه او د هغه لباسه چې د ایډیولوژي د مصرف ایډیولوژي ورته معنا ورکړې ده هغه څوک نه دی چې دی ادعا لري هغه څوک نه دی چې دی ادعا لري بلکې باید د هماغه لباس واغوندي تر څو ثابته شي دا هماغه څوک دی د دغه نمود او د دغه ښکارېدنې له مخې موږ قانع کېږو چې دی هماغه څوک دی دی باید لګښت وکړي تر څو موږ ورسره ومنو چې دا فلانی دی دا مرحله اما د نښانونو نړۍ نښې د ژبې د حوزې نه انتخاب شوي اصطلاحات دي چې بوډریار اخیسته دي او کاروي په یو معنا دی هم ژبه مصرفوي په دې لحاظ دی وایي چې موږ د ټولنې ځینې وضعیتونه یا د مصرف د لوی تصویر ځینې برخې په جوړښتیزو قالبونو کې توضیح کولی شو هماغه جوړښتیز قالبونه چې د ژبې لپاره موږ اخلو توضیح کوي ژبه یو جوړښت ده یو مجموعه ده د نښو او سمبولونو چې په هر مجموعه کې قرارداد شوی دی په هر یو مورد باندې قرارداد شوی دی چې دا د دغه سمبول دی د دغه معنا سمبول دی او نښه ده موږ دغه ژبه چې کاروو موږ په واقعیت سره موږ سمبولونه کاروو یو بل سره هماغه سمبولونه چې موږ په باندې قرارداد کړی دی اوس همدغه تصویر تاسو واخلئ اشیاو ته انتقال کوي اشیا ټول سمبولونه دي د ځینو شیانو موږ په دې خاطر اخلو وکاروو چې د ځینو شیانو معناګانې موږ ته راکوي موږ باید د دې اړخه هم فوق العاده د مصرف په زمینه کې واوسو د دې اړخه هم موږ کاملا د مصرف په زمینه کې یاستو
زمونږ په چاپېریال کې باید ډېر اشیا موجود وي، اشیا او څیزونه باید د بېلابېلو شیانو سمبولونه وي او معناګانې ورکړي تر څو موږ ورسره رابطه ولرو، مصرف یې کړو. اوس څیزونه د انسان په ځای باندې څیزونه خپلواک دي، اشیا پوهېدل ته تا رابولي او مجبوري دي چې باندې پوه سي. تا قرارداد ته مجبوري، لکه څنګه چې ژبه کې وویل، قرارداد ته دې مجبوري چې ته ومنې، ته ومنې چې دغه نښه یا دغه رنګ د دغسې کرکټر یا د دغه قشر یا د دغه ډلې سمبول دی، ته باید دا ومنې. قرارداد کول ته دې رابولي په دې معنا. په خپل ځان متکي دي اشیا د هایپر ریلیټي د مسیر له لارې واقعیتونه شوي دي او خپل ځان باندې متکي دي. اشیا پرته له انسانانو ولاړ دي، ټکنالوژۍ په واسطه ولاړ دي، وشته دي، انسانان ځان ته رابولي. هماغه څه چې انسان ورسره بېخوده شوی دی په نتیجه کې اشیاو خودي پیدا کړې ده په ځان پوهېدنه. موږ وایو که نه سمارټ تلیفون یا ډېر نور څیزونه دغسې دا یې فوقالعاده مثالونه دي. اشیا او څیزونه دوامداره شوي دي، اغېزناک شوي دي. اشیا دي چې اغېزې لري، اشیا دي چې پاتې کېږي. موږ په اشیاو کې پاتې کېږو، دا زموږ درسونه هم په دې ویډیوګانو کې پاتې کېږي. موږ په اشیاو کې پاتې کېږو، خپله نه یو. نوي څیزونه چې پس له دې منځته راځي، اشیا چې کله تولیدېږي دا لږ ګټور او ناګټور نور پورته دي. دا یو وخت دا منطق موجود و چې مثلا تاسو اړتیا چې کله معنا کوئ د اقتصاد له حوزې نه، اړتیا په اقتصاد کې مطلوبیت ته وایي. یو چیز تاسو مطلوب ستاسو د غوښتنې دي، اما په روانشناسۍ کې انګیزې ته وایي چې تاسو په خپل فطري اصطلاح ورته سموي یا په غریزي ډول سره ځینې غوښتنو ته انرژي لرئ او څرګندوئ اړتیا. اما په ټولنپوهنه کې د فرهنګي اجتماعي ماهیت لري، ټولنو کې بېلابېل معنا کېږي. موږ ته ټولنیز اړخ وایي چې تاسو دغه ته ضرورت لرئ، دغه اړتیا مو ده. اړتیا لکه مخکې چې ویل تولیدېږي، اړتیا موږ ته تولیدوي. نوي څیزونه پرته له دې چې موږ ته ګټه ولري یا تاوان ولري یا ګټه ونه لري، له دې قاعدې ورهاخوا ته تولیدېږي. خامخا د نویو څیزونو د تولید نه وروسته ورته اړتیا تولیدوي. موږ اوس څیزونه یوازې د ګټور او ناګټور په سر باندې نه شو حسابولی، نه شو محاسبه کولی. موږ انسانان د اشیاو محصور یو، د اشیاو په حساب او کتاب کې پاتې راغلي یو. ټول اشیاو موږ ته داسې خپلې نښې راسمې کړي دي او موږ مجبور یو دوی ته ځواب ووایو. هغه څیزونه چې موږ خپله جوړ کړي دي او موږ یې محصور کړي یو، موږ یې تاثیر لاندې راوستي وو. اعلانات او تبلیغات هم له سم او ناسم نه وتلي دي، فقط همدا چې شته دي په همدې باندې کفایت دی. انسانان باید ورپسې لاړ شي. دا چې تاسو هلته انتخابوئ چې دا سم دي دا ناسم دي، دا هغه مرحله وه چې اوس تېره شوې ده د نظره. موږ کاش په دې مرحله کې وای، له دې ور اخوا ته دا واقعیتونه تولیدېږي چې دا قضاوتونه باندې نه کېږي. تر ټولو ډېر جالب دا دی چې د اشیاو په رابطه باندې نړیواله یوه مفکوره موجوده ده. اشیا باید تولید شي چې له منځه لاړ شي. د اشیاو انتحار، څیزونه باید منځته راشي او ډېر ژر له منځه لاړ شي تر څو نور واخیستل شي. ټولنې باید په دغه مراوده کې همیشه وساتل شي. اشیا د تولید سره سم د دې حکم لاندې دي چې باید زر له منځه لاړ شي، خو چې تر څو شته دي انسانانو باندې حکومت کوي، سلطه لري په انسانانو باندې. او د دې په ځای چې د دوی واقعي اړتیاو ته ځواب ووایي، دوی لا هم تږي کوي، لا هم بېخوده کوي، لا هم د خپل ځانه وباسي. تبلیغات یوه ډېره مهمه برخه چې فکر کوم ټوله شلمه پیړۍ او د شلمه پیړۍ نیمایي برخه بیا دویمه نیمایي او راتلونکي راغلي دا نږدې لسیزې تر ټولو ډېر زیات د نړۍ رسنۍ پې باندې اخته دي، هغه اعلانات دي، تبلیغات دي. تبلیغات ځان ته باید فلسفه ولري او لري یې، یعنې دا چې ځینې بنسټیزې پوښتنې ولري. ولې یو څیز چې دلته موجود دی موږ په ټکنالوژۍ کې معرفي کوو خلکو ته چې دا دغسې دی، چې کیدای سي هسې نه وي یا کیدای سي هسې وي، دا انتقالوو ټکنالوژۍ ته. ټکنالوژۍ د مجرا له لارې نه اخواته ووځي. عبور یې باید ټکنالوژۍ نه وي، عبور یې باید ټکنالوژۍ نه وي. یا کیدلی شي د هغو ذهنیتونو نه وي چې هغه ټکنالوژیکي ذهنیتونه دي، ماغزه همدغه چې د هغه په خدمت کې دي، د دې سیستم په خدمت کې دي. دوی اشیا ښایسته کوي، اشیا د اړتیاو سره برابروي. ښایسته په څه معنا؟ د اړتیاو سره برابروي، اشیاو ته اړتیا تعریفوي. مونږ یوازې په کیدای شي په څو لسیزو کې د کور د پاکولو لپاره 10 رقمه جاروګانو مرحلې تېرې کړي دي. هر کله یې نوی تعریفوي مونږ ته،
وایي چې دا تر هغې یو بل سهولت هم لري خو هغه مخکینی دا سهولت نه درلود تاسو هسې هغه اخیستی و خو هغه وخت کې هغه ډېر ښه شی و چې تبلیغ کېده هغه ډېر ښه څیز و منطق هم همدا منطق دی ټولو سره قانع وي خو رښتیا وایي نو اوس پرمختګ یې کړی دی که نه سافټویرونه هره شیبه باید اپډیټ سي تاسو مجبور یاستئ اپډیټ یې کړئ که نه چاره نه لرئ او دوی ورته وایي چې موږ تکامل کوي که تکامل کوي که نه مخکینۍ مرحله دومره کامله نه وه وروستۍ مرحله کامله ده او تاسو همیشه اړتیا لرئ په دې خاطر چې ننني پاتې سئ باید ځان اپډیټ کړئ مونږ خو اشیا یو وخت اپډیټ کول اوس خپل انسانان د اشیاء په واسطه اپډیټ شي باید دا هماغه دقیقا برعکس څرخ دی چې وهل شوی دی تبلیغات راځي مونږ ته په کورونو کې وایي چې تاسو ځینې شیانو ته اړتیا لرئ حال دا چې زموږ اړتیاوې مونږ ته معلومې دي چې څه دي زموږ ذهن زه عمل ته کور کې روزي چې تاسو دغه ته اړتیا لرئ داسې څیزونه پکې جوړېږي چې تاسو وروسته کې حتی کېدای شي خپل په عقل باندې وخاندئ چې کاشکې مونږ داسې څیز جوړ کړی وای مونږ هېڅ عقل دته رسېږي نه چې داسې څه جوړ کړو یو څو کاله مخکې ما یو تصویر ولید دا د کور دا د ډیزاینونو د لاین او د برق سیستم کې چې یو وخت یې نیم متر یا 40 سانتي د ځمکې نه پورته و دا ساکټونه فقط او فقط د همدې لپاره یو اعلان جوړ شوی و چې دا 1 متر پورته جوړ کړئ چې ماشومان لاسته ونه رسېږي ورته فوق العاده منطق یې ورکړی و د ماشومان لاسته ته ونه رسېږي هلته تصویرونو کې ښودل چې ماشومان قرباني کېږي ټول او الله دا ماشومان زموږ زوبډېږي که نه یوه لړۍ ده همدا کېدلی شي مخکې هم وایي مخکې کېدلی شو داسې وایي اما داسې مخکې نه دی شوي اوس شوي دي په دې هم شک لرو چې د دې وروسته بل څه منځته راشي وایي چې دا صحیح نه دی دا رقم یې صحیح دی مونږ همیشه کوم شی چې تجربه کوو مصرف دی هیڅ کله به مونږ قانع نه شو هیڅ کله به وروستۍ مرحله نه وي هره شیبه او دا مرحله څومره چې وړاندې ځو آني کېږي او عاجله کېږي زر زر بدلېږي ځکه د هغو کسانو چې دا تولیدوي د هغوی ګټه په همدې کې ده چې باید زر زر یې بدل کړي او مونږ اموخته شوي د ایډیولوژۍ په مصرف کې یو د مصرف په ایډیولوژۍ کې د مصرف په ایډیولوژۍ کې مونږ واقع شوي په همدې کې یو او تبلیغات د ډېرو کسانو لپاره فوق العاده مهمې معقولې او لازمې خبرې دي چې کېږي اعلانونه چې کېږي ډېر کسان کېدای شي په همدې ټولنه کې زموږ څېړنه نه ده شوې چې ډېر کسان خپل څیزونه د اعلاناتو لپاره نه انتخابوي هغه هومره ښایسته چې په اعلاناتو کې ګوري د هماغه لپاره پرداخت کوي چې واخلي او هماغه څیزونه دي چې عادي دي په دې ټولنه کې هغه کومه ځانګړتیا نه لري فقط د ټکنالوژۍ له فلټره تېر شوي دي اخواته هغه ډېر ښایسته شوی دي د مصرفي ټولنو ځانګړتیاوې مصرفي ټولنې ځینې ځانګړتیاوې لري دا وګورئ د ځینو ټولنو په رابطه یې تحلیل کوي مصرفي ټولنې د مصرفونکو او د اشیاو ترمنځ ځانګړې اړیکې لري هغه څیزونه چې مصرفېږي او هغه وګړي چې په هغې ټولنه کې اوسېږي د دوی ترمنځ ځانګړې اړیکه ده هر کله چې دا اړیکه بیخي بېله وه او د اشیاو په ګټه وه دا د مصرفي ټولنې یوه نښه ده یوه ځانګړنه ده د اشیاو د زیاتولو او ذخیره کولو منطق موجود دی مفکوره د اشیاو د ذخیره کولو او زیاتولو مونږ د یو ژوند لپاره ډېرو څیزونو ته ضرورت لرو د یو امریکایي د ژوند د قصې ته په کتو سره د هغه حیرت ته په کتو سره ما یوه نتیجه واخیسته هغه دا وه چې یو امریکایي معمولا یو معتدل امریکایي چې کله یو ځای نه کډه کوي بل ځای ته ورځي په دې نه وي پوه سوی چې ما څونه شیان اخیستي دي کور دپاره چې کله کډه کوي هغه پوهېږي چې ما څومره څیزونه اخیستي دي او په دې خپل هم قایل دی چې دا څیزونه کېدای شي زما ضرورت نه وای زه دې بازارونو غولولی یم دې بازارونو چې زه ګرځېدلی یم پکې دې وراباندې دا شیان اخیستي دي ما یوه مقاله درلوده څو کاله مخکې زاړه کالي نوي بکسونه زمونږ خاصیتونه دا چې اشیا ساتو د مخکې کلونو نه لسیزونه یې ساتو دې خواته ذخیره کوي یا د تبرک په معنا یا د تقدس په معنا یا د یو له لاسه ورکړي غړي د یادګار په صفت یا د اشیاو د بار بار کارولو په معنا خو په هر حال هغه منطق تر دې بیا لا ښه دی مونږ ورته بکسونه نوي کوو خو هماغه څیزونه بیا ساتو په دې کې یو ظریف شی موجود دی ظریف اړخ موجود دی هغه دا دی چې تاسو ځینې شیان په همدې ذخیرو کې خپل لرئ چې تاسو ته هېڅ کله نه پکارېږي ولې ذخیره کړي دي هېڅ کله درته نه پکارېږي فقط په کتو دپاره هر وړی چې راوباسئ پاکې کوي ورته کته پورته کوئ چې دا لرم بېرته کېږدئ فقط همدې ته پکارېږي نور هېڅ ځای کې نه دي پکار شوي کېدای شي مېرمنې به دا کالي داسې ډېر ولري بله ډېر نور کسان دي ډېر نور څیزونه دي چې زموږ په ژوند کې شته دغسې هېڅ کله مو نه دي کارولي یو کس وایي زه 3 ساعتونه لرم خو دوه نور نه پېژنم چې څه رقم دي یا وایي چې زما په لاس کې زه پوهېږم چې دا څرنګه دی همداسې زموږ د اشیاو قصه همداسې ده معمولا د اشیاو حکومت دی دا د مصرفي ټولنو خاصیت دی
د مصرفي ذهنیت درلودونکې ټولنې، هماغه ټولنه چې مصرفي ټولنې دي عموما ذهنیت پکې د مصرف په ګټه باندې ذهنیت دی. ټول په دې باور سوي دي او عقیده یې کړې ده، ایمان یې په دې راوړی دی د مخکینۍ اصطلاح د مخې چې تر څو د مصرف ونه کړي سړي کېږي نه، تر څو مصرف ونه کړي یو څوک نه دي، تر څو مصرف ونه کړي د ټولنې په مجرا کې نه دي واقع سوي. تاسو مګر ځینې معاملو ته پام نه کوئ، ځینې لویې پېښې د خوشحالۍ معاملې چې ترسره کېږي یا د غم معاملې له څه شي نه ډکې وي، څه شی پکې ښکاره کېږي، برجسته شی چې دي پکې تر ټولو ډېر دوه څیزه پکې برجسته دي، عاطفه چې هغه انساني برخه ده چې پکې پاتې ده، او تر هغې وړاندې مصرف، تر هغې وړاندې مصرف پکې ډېر دغه شوی دی، برجسته دی. موږ اوس هم وایو ژوند پرته له مصرف نه جوړېږي. په همدې ټولنه کې چې هېڅ نه لري، همدغه ټولنه کې موږ وایو چې ژوند پرته له مصرفه نه کېږي. دوه کسان چې کله غواړي خپل ژوند جوړ کړي دوی باید ډېر مصرف وکړي، ټول ورته په اړخ کې راټول شوي دي، وایي چې تر څو مصرف ونه کوي ژوند نه کېږي که نه. لا دا منطق ورته مقولې ورته جوړې کړي چې په قرض باندې چې نه کړي په نقد باندې واده نه کېږي. معنی یې څه شی ده؟ معنی یې دا ده چې شته شیان ستا هېڅ کفایت نه کوي، ولو که هر څومره ډېر ولرې، ته باید حتی دومره ډېر پیدا کړي واخلي مصرف کړي چې ستا شیان نه ډېر سي وراخواته سي واوړي، ته باید قرضدار هم سي لا تر څو دې ژوند جوړ سي ورسره. ژوند جوړېدل یعنې څه؟ هلته هغه معنا نشي ورکولی. ژوند جوړېدل دلته نشي تعریفولی څه شی دي. دا د مصرفي ټولنو خاصیتونه. بل خاصیت آخري مورد دا چې موږ د اشیاو په زمانه کې ژوند کوو. مصرفي ټولنې د مصرفي ټولنو وګړي د اشیاو سره ژوند کوي، تر دې چې انسانانو سره ژوند وکړي. د اشخاص سره اړیکې کمې دي، د اشیاو سره اړیکې ډېرې دي. همدا اوس موږ تاسې معمولا فکر کوم تر یو ځایه پورې د دې نظریې مصداق یو. موږ تر مخکنۍ انسانانو دا تفاوت لرو چې آن وخت کې چې کله ګرځو ځان سره، پخوانۍ انسانانو به 15 شیان ځان سره ګرځول، د جامو په حساب جمع جامو سره یې، اما اوسني انسانان کېدای شي 50 شیان ځان سره وګرځوي، د ګوتې او عینک او موبایل او قلم او پنسل او پنسل پاک او نه پوهېږم چی نه نیولې، بعضې زینتي، بعضې ضرورتي، بعضې مثلا افتخار او د ویاړ شیان، بعضې ورسره نور ولې ټولې په ایډیولوژیکي په منطقي د مصرفي ایډیولوژۍ کې د مصرف په ایډیولوژۍ کې معنا درلودلې ده ټول، او که نه وراخوته نه. ښه اوس آخري مرحله د کتاب د نتیجې، هغه انسانان چې له ځانه پردي کېږي یا پردي سوي دي، یا د ده په اصطلاح د لګښت له لارې موږ پردي سوي یو. له ځانه پردي انسانان دا نه دي چې فقیر شوي دي یا واړه شوي دي، له ځانه پردي انسانان فقر کې ژوند نه کوي، کېدای شي ډېر څه ولري، بلکې د ځان دښمن شوي دي، داسې ایډیولوژۍ کې داسې موقعیت کې واقع شوي دي چې خپل په مقابل کې ورته ولاړ دي. د پراګ زده کړیال یو فلم دی، هغه ډېر جالب دی. هغه فلم قصه دا ده چې یو جادویي غوندې قصه ده. قصه دا ده چې یو کس آینې ته ولاړ خپل ژوند او د خپل د روزګار په هکله فکر کوي، شیطان ورته راځي دا تصویر چې د ده په آینه کې ښکاري دا ترېنه اخلي په پیسو، یعنې یو معامله کوي. نور تر پایه پورې د دې ژوند کې تر د ژوند تر پایه پورې همدا تصویر دوام کس دی چې ګرځي ورته اطراف کې او دی تنګوي. بالاخره دی یو وخت په پای کې چې غواړي تصمیم ونیسي چې دا بالاخره دغه ما غوندې چې یو څوک دی چې هر کله ما ځوروي دا باید له منځه یوسم، کله چې هغه له منځه وړي خپله له منځه ځي، ځکه هغه خپله همدا یي. د انسان د خپل ځان نه بېګانګي ده، د وجود یوه برخه مو خرڅه کړې ده په بل چا، هغه مو که عقل وي، که شعور مو وي، که احساس مو وي، که ارمانونه مو وي، که صداقت مو وي، که هر څه بل مو وي. ډېرو انسانانو خپل صداقت خرڅ کړی دی، ډېرو انسانانو خپل کرکټر خرڅ کړی دی، ډېرو انسانانو خپله پوهه خرڅه کړې ده، ډېرو انسانانو خپل ارمانونه خرڅ کړي دي او خرڅوي یې. چې کله مو خرڅه کړل له ځانه بیا ستاسو نه ستاسو کېږي بیا، مګر دا چې هغه له منځه یوسئ عین وخت کې تاسو ورسره له منځه ځئ. شریعتي په خپلو یادښتونو کې خاطرات کې یو ډېره ښایسته جمله لري، وایي چې ما هر څه وکړل خپل قلم مې خرڅ نه کړ، یعنې زه فقط په دې قلم باندې ژوند کوم، خپل په مفکورې باندې خپل ژوند کوم. ولې ډېر کسان موږ پېژنو چې خپل شعور یې له لاسه ورکړی دی، خرڅ کړی دی، خپل اهداف یې خرڅ کړي دي د بل چا لپاره منډې وهي، څرګند د بل چا لپاره منډې وهي. دا هماغه د انسان پردیتوب دی چې ډېر خطرناک دی او ډېر وحشي دی. دقیقا انسان د خپل ځان دښمن ګرځي چې کله یې دا معامله کړي، یا کېدای شي داسې ووایي چې مخکې له دې چې څوک خپل ځان خرڅ کړي د خپل ځان دښمن دی، نه د خپل ځان دښمن دی. تجاري جوړښت
او شیطاني جوړښت تر شیطاني جوړښت وړاندې دی. هره ټولنه چې یوازې تجاري جوړښت ولري، یعنې د معاملې په سر باندې، د پیر پلور په سر باندې انساني حیثیتونه درېدلي وي، تکیه شوي وي، هغه ټولنه تر شیطاني ټولنې ورهاخوا ده، تر شیطاني ټولنې ورهاخوا ده او ډېره ورهاخوا ده، لږ نه. دا یو نتیجه ګیري ده، بیا ځان پردیتوب یو ډول. اما یو بل آخري مونږ یو بل څیز هم مصرفوو چې تر ټولو ډېر ښکلی دی، زمونږ بدن دی. مونږ په خپل ژوند کې بدن هم مصرفوو، او تر ټولو ښکلی څیز، د ویاړ وړ څیز او د بحث وړ څیز او ډېر برجسته او روښانه راته زمونږ بدن دی. ودریار وایي چې مونږ په بېلابېلو مرحلو کې په بېلابېلو ډولونو خپل بدن خرڅوو، په اعلاناتو کې خرڅوو، په د اشیاو سره په ارتباط کې خرڅوو، د اشیاو سره په ارتباط کې، فرهنګ سره په ارتباط کې، مصرفي فرهنګ سره په ارتباط کې معامله کوو. دا بدن دی چې کله تاسو باندې سرمایه ګذاري کوئ، بېرته تمه لرئ چې درته څه ګټه ورسوي. همدغه ایډیولوژیکي فضا ده د مصرف. تاسو ته اعلانونه درکوي چې بدن ډېر زیات مهم دی، ورته حتما پاملرنه وکړئ، ځکه له منځه ځي. 100 رقمه 0 رقمه کریمونه او مواد یې ورته جوړ کړي چې دا بدن وساتل شي. یو وخت یې مونږ راهبانه او زاهدانه ژوند کې خپل زرګونه کلونه وړاندې د بدن په مقابل کې ولاړو انسانان، خپل بدن له لاسه ورکوو. ډېر وخت تاسو د روح او د بدن مبارزه لیدلې ده که نه، بحث کې عارفانو ټولو فرار کړی دی خپل روح ته که نه بدن نه. بدن شی دی نه وي، روح ته تاسو لاړ شئ، روح کې ژوند وکړئ. بدن له لاسه ورکوي. اصلا تر نن ورځې پورې انتحاریانو پورې موږ همدا قصه کوي، بدن نه خپل بم جوړوي. دا بدن مهم نه دی، هغه بل اړخ مهم دی. ولې په 20 او 13 او 19 پیړۍ کې دا مفکوره برعکس شوې ده؟ بیرته راغلي دي همدغه کسانو د مصرف په ایډیولوژۍ کې موږ ته ویلي دي چې بدن ډېر مهم دی، بدن له لاسه مه ورکوئ، بلکې ویې ساتئ. ستاسو مسؤلیت دی چې بدن وساتئ. څنګه یې وساتو؟ لګښت ورته وکړئ، فقط مصرف ورته وکړئ. د مصرف له لارې تاسو خپل بدنونه ساتلی شئ، که نه بدن مو مصرفېږي. تر ټولو ډېر ښکلی شی چې هم کولی شي تاسو هغه شتمني حساب کوئ، شتمني حساب کوئ، چې لرئ یې ورته خوشحاله واوسئ. او تر ټولو داسې یو چیز چې کولی شي معامله یې کوي، معامله یې کوي، نور سره پرې باندې خبرې وکړي، خرڅ یې کوي. د مراقبت اړتیا چې کله مطرح شوې ده، اوس مراقبت اړتیا دقیقاً په دې دلالت کوي چې تاسو خپل بدن د بدن مراقبان یاستئ، توجه ورته کوئ. همدا چې ورته باید توجه وکړئ، دغه منطق راپورته شوی له د مصرف له ایډیولوژي نه دی. همدغه ایډیولوژي چې په یو بل څرخ کې زرګونه کلونه وړاندې موږ ته ویل چې بدنونه مهم نه دي، لږ په تقواوالې او زاهدانه حوزه کې، نن په تجارتي حوزه کې موږ ته وایي چې بدن ډېر زیات مهم دی. تاسو ورته زرګونه څیزونه نور چې بدن ته تولیدوي، کارخانې، هر څه ورته منځ ته راوړي، تاسو دا ترلاسه کړئ. مصرف ورته وکړئ تر څو مو بدن پاتې شي او ویې ساتئ. د بدن د ساتنې لپاره مصرف ته ضرورت دی. آخري د مصرفي ټولنو د انفجار مرحله او تر ټولو حد ته رسېدلې د بې خودۍ مرحله چې د انسان پکې دی، د مصرف دی. هغه مرحله چې نور د بودریار په وینا باندې د کثافاتو تمدن باندې بدلیږي، د آلودګۍ په تمدن باندې نور بدلیږي. انسان دومره مصرف کوي او دومره د مصرف اغوا کیږي، د مصرف لپاره دومره انرژي پرېږدي او خپله هستي پکې تعریفوي نوره، چې له مصرف پرته دی څوک دی نه، نور هستي هم نه لري، انسان هم نه دی، هېڅ شته هم نه. ټولنې باید په مصرف کې خپل ځان وپېژني. داسې شوي دي. نن د اروپایي ټولنو او د ځینو ټولنو شاخصونه همدا دي چې تاسو کله پېژنئ، یوه نښه یې مصرف ده. برعکس د مارکسیستي ایډیولوژۍ چې هغه په تولید باندې ولاړ دي او فکر کوي. زما د نن ورځې بحث پای ته ورسېد. د جان بودریار نظریه او د مصرف ټولنه، دا یې خاصیت. ډېر تشکر. تاسو ښه راغلی. سلام. خیر دی. خیر راغلی. موږ نن د جان بودریار په نظریه باندې خبرې کولې، د مصرف ټولنه، مصرفي ټولنه او د مصرف شاخصونه په ټولنه کې. ما امروز بر نظریات جان بودریار صحبت میکردیم و بحث ما تمام.